مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، مج د ربيع الأول د میاشتې د 12مې ورځې چې د دوشنبه ورځ و د سهار د لمانځه پر وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دراوتلو بیان کاوه، او دا هغه ورځ ده چې په دغه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې فانی دنیا څخه رحلت کړی دی. او په دغه باره کې مو د امام بخاری رحمه الله هغه حدیث شریف بیان کړي چې د انس رضی الله تعالی عنه څخه یې روایت کړی دی. او اوس به د واقعات بیان د هغه ځای څخه را شروع کو. امام بخاری رحمه الله د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې د دوشنبه په ورځ مسلمانانو د سهار منځ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په امامت ادا کاوه. چې نابو بره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه پرده پورته کړه چې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د خونی او د مسجد په مابین کې و. او مسلمانانو ته وکتل چې دوی د لمانځه په صفو کې ولاړ و. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخندل، تبسم یې وکړ. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه شاته ولاړی چې په صف کې ودرېږي، ځکه د رضی الله تعالی عنه دا خیال سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غواړي چې د لمانځه د ادا کولو د پاره راووځي. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي چې مسلمانانو دا قصد وکړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دراوتلو د خوشحالي په سبب لمونځ پریږدي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مبارک لاس اشاره ورته وکړه چې خپل لمونځ مو پوره کړئ. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرده کښته کړه او کور ته ننوتی. دا د امام بخاری رحمه الله روایت وو. خو په بل روایت کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اراده وکړه چې د دوی سره لمونځ وکړي. صحابه کرام لار ورکړه، د خپل ځایو څخه حرکت وکړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مخ ته تیر سي او دوی ته لمونځ ورکړي. هغه د مخنی صفونه په دغه حرکت پوسوه او و په هده چې دغه کار بیل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د بل چا د پاره نه کیږي. هغه هم په صفو کې لار خلاص کړه. او دا خو تاسو ته معلومه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور څخه بیا تر محراب لږ لار او مسافه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د محراب و طرف ته ورهدي او خلق په صفو کې لار ورکوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ
چې امام په دې حرکت پوسو او د صفو څخه د خلقو لري کېده ور معلوم سو. هغه په هدي چې صحابه کرام دغه حرکت بیل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د بل چا د پاره نه کوي. نو یې وکتل او ویل ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ترشا دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ترشاسو غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه کې، مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پرشا لاس کښېښاوه او د مخ خواته حرکت ورکړي او وی فرمایل یا ابا بکر خلق المنذ ورکه. دلته نو دوه روایت دي. ځینې علما وایي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې راسته طرف ته ناست وو، چې په دې ډول کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم په ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پسې لمونځ کاوه. او بل روایت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ و چپه طرف ته ناست وو او په ناسته سره لمونځ کاوه. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امام او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وراسته طرف ته ولاړ او په ولاړ لمونځ کاوه. نو د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ اقتداء پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسیوه او د خلق اقتداء په ابو بکر رضی الله تعالی عنہ پسیوه. دا د دوشنبه د سحر لمونځ وو. پس لمانځه څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ځان کې نور هم صحت او نشاط حس کړي او د خطبه ویلو د پاره منبر ته وختي، مگر خطبه یې پناستي وویل ځکه مریضي ډیر ضعیفه کړی وو او دغه خطبه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه اخرنی خطبه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې خطبه کې و فرمایل د هغه توري تاریک شپې په مثل سره فتنې را روانې دي. حلیم سړی به په حیرت کې وي چې څه وکړي. په دغه فتنو کې ناست سړی تر ولاړ شه او بهتر دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق د دې څخه منع کړ چې د علیه الصلاة والسلام قبر دی مسجد وګرځول سي، یعنی عبادت دی وسی. او وی فرمایل پر هغه چا د الله جل جلاله لعنت وي چې د نبی قبر مسجد ګرځوي، یعنی سجده ورته کوي. او تاسو زما په باره کې مبالغه مکوئ لکه نصارا چې د عیسی علیه السلام په باره کې مبالغه کوي. زه بشر یم، عبد الله او رسول الله یم. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بشر دی، اکمل البشر، خیر البشر، سید البشر دی، مگر نفع او ضرر د الله جل جلاله په اراده کې دی. لکه څنګه چې الله جل جلاله فرمایي قل لا املك لكم ضرا ولا رشدا. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم و دوی ته ووایه چې زه ستاسو د پاره د نفع او ضرر مالک نه یم. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یو لوی او مهم وسط سره امر وکړي. وی فرمایل لا يبقى في الجزيرة دينان. په جزيرة العرب کې به دوه دین نه پرېږدي. د کنیسو او نور ادیانو د عبادت خانو جوړول په ټوله جزيرة العرب کې منع او ندی روا. مگر اوس خلق په دغه باره کې سستی او تساهل کوي. کنیسه او د نور ادیانو عبادت خانه په جزيرة العرب کې موجود دي. حال دا چې دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم واضح او صریح امر او وسط دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لمانځه د ادا کولو ډیر شدید وسط وکي. او وی فرمایل اوصيكم بالصلاه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اخرنی خطبه کې د لمانځه په باره کې ډیر ټینګار او تاکید وکي. او وی فرمایل
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. حتی چې د لمانځه پرېښوونکي ته یې د کفر لفظ استعمال کړي او کافر یې وبلي. په دغه خطبه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مریانو، نوکرانو او خدمتګارانو په باره کې هم وصیت وکړي او وی فرمایل د هغو سره ښه د زړسوي او عدل گزاره کوي. د ښځو په باره کې بیا په ښه او نرمه گزاره کولو سره وصیت وکړي او وی فرمایل اوصيكم بالنساء خيرا واوصيكم بما ملكت ايمانكم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل وصیت او لارښوونې په جهاد سره پای ته ورسولې. د جهاد پر کولو یې ډېر تاکید وکړي او وی فرمایل هیڅ قوم جهاد نه دی پرېښی مګر خوار سوی او ذلیل سوی دی. ما ترک قوم الجهاد الا ذل. د مسلمانانو سره یې په هغه آخري وداع او رخصت کې پر جهاد ډېر ټینګار وکړي او بیا یې خلق د اسامه رضی الله تعالی عنہ سره په وتلو مکلف کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د منبر څخه کښته سو او پر خپل مبارک پښو خپل کور ته ولاړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کور ته داخل سو، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اجازه وغوښته او کور ته ورغلی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولید چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خطبه وویل او په دون لوړ او قوي आवाज یې دغه خطبه وویل چې تر مسجد د باندې اوریدل کېده. خلق دا فکر وکي چې الحمدلله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جوړ سو. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله اراك برئت بحمد الله، يعني الحمد لله وینم دي چې جوړ سوی، ما شاء الله خطبه دی وویل، لمونځ دې زموږ سره وکي او پر خپل پښو ګرځي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الحمد لله. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل یا رسول الله اجازه را کوي چې صنح ته ولاړ سم. دغه درې ورځې کېږي چې اسماء ته نه مرغلي. اصلا د اسماء سره چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زوجه و بل څوک نه و چې د هغې ضروريات ورته راوړي وای او درې ورځې د رضی الله تعالی عنہ هم نو رغلي. نو ویل اجازه را کوي چې ورسم چې کوم ضرورت او احتیاج درلودي هغه به ورپوره کم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اجازه ورکړه او ویل هو ورسه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دې فکر او امید چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جوړ سو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور څخه ووتی او صنح ته ولاړ. ورسته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ اجازه وغوښته او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کور ته ورغلی. ویل د چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبرې کوي او جوړ معلومیږي. نو ویل یا رسول الله الحمدلله جوړ دی وینم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الحمدلله. داس معلومه ده لکه مریضی چې پای ته ورسېده. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور څخه راووتی. خلق پر راټول سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه دی. در رضی الله تعالی عنہ ویل جوړ یې وینم. خلق خوشاله سو لکه هغه مشکل چې پای ته ورسېدی. خلقو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې هغه ډېر تشویش او پریشانی درلوده، اوس داسې معلومیږي لکه هغه چې سپک او پای ته ورسېده. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا وعلی رضی الله تعالی عنہ ته ورغلی او ویل یا علی وینم دي چې وخلق توایه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جوړ سو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ویل دا هغه شی دی چې زه وینم.
حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ورته ویل یا ابا الحسن ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسه او زموږ د پاره د خیر طلب ځنی وکړه. مقصد یې خلافت وو چې ورسه زموږ د پاره خلافت ځنی وغواړه. زه د عبدالمطلب د اولادې په مخانو کې په مرګ پوهېږم او زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مخ کې مرګ وینم. یعنی د عبدالمطلب په اولاده کې چې کومې د مرګ علامې ما ته را معلومې دي هغه په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې موجود دي. اول هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وفات احساس یې وکړي هغه حضرت عباس رضی الله تعالی عنه. نو یې غوښته چې د بني عبدالمطلب د پاره خلافت وغواړي ځکه د ده په فکر نور نو موضوع پای ته رسیدلی و. څرنګه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه هوښیار او حکیم ویل ای اکا کما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه خلافت طلب کی او مشترا نکي نو بیا په ټول عمر و بني عبدالمطلب ته نور کول کیږي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځنی محروم کړه. نو ورسم خلافت ځنی وغواړم. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ویل یا ته په او هوښیار یې رښتیا هم که موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د خلافت طلب وکړي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ طلب نکي قبول بیا همیشه و بني عبدالمطلب ته نور کول کیږي. نو خبره پر دغه حال پرېږده او دغه سه هم پاتې سوه. د ساشت په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وروغشته او پټ په غوږ کې یو څه ورته وویل. هغه وژړل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا وروغشته بیا یې په غوږ کې یو څه ورته وویل. هغه وخندل. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي په ورسته کې بیا موږ پوښتنه ځنی وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه درته وویل چې یو ور دی وژړل او بیا دی وخندل. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وویل په اول وار کې یې په غوږ کې راته وویل چې دی علیه الصلاة والسلام په دغه مریض کې وفاتیږي نو خود ما وژړل. او دوهم وار یې راته وویل چې زما د کورنۍ څخه اول هغه څوک چې په ما پسې راځي هغه ته نو ما وخندل. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وحضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته دا زیری هم ورکی چې دا سیدة نساء العالمین ده. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې د خپل پلار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ضعف او شدید دردونه لیده نو یې په افسوس سره وویل وا کرب اباه ای د پلار درد او غم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل تر نن ورځې وروسته ستا پر پلار درد او تکلیف نسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما راوغشتل او مچ کړه. د دوی په باره کې د شه گزارې او شه ژوند سپارښت وکړي. بیا یې ازواج مطهرات راوغشته و هغه ته وعظ او نصيحت وکړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درد نور هم زیاتې دی او د هغه زهرو اثر ښکارا سو چې په خیبر کې یې خړلې و. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به وحضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته ویل یا عائشه تر اوسه د هغه خړو درد حسوم چې په خیبر کې می خړلې و. او یې فرمایل اوس هغه وخت راغلی چې د زړه رګونه می د هغه زهرو په واسطه پریس و. اوس د تاشت وخت دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سره د دې په کور کې ناست دی چې بیا ډیر شدید درد پر راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل شاه د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها پر زګر تکه کړی و. په دغه وخت کې عبدالرحمن ابن ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه راغلی چې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورور و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیر درد په سبب
خبرې هم نسوای کولای. د عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه سره مسواک ورسره وو چې هغه یې واهه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته کتل. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها پوهیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسواک خوښ دی. نو یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله مسواک غواړې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سر اشاره ورته وکړه چې هو. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د خپل ورور عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه څخه هغه مسواک وغوښتي، هغه هم ورکي او د رضی الله تعالی عنها ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکي. څنګه چې مسواک سخت وو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نسوای جوړولای او پستولای، نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورته وویل آیا زیدر نرم کم یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سر اشاره ورته وکړه چې هو. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د مسواک هغه بل طرف وجوي نرم یکی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې سخت او شدید مسواک ووهه چې د علیه الصلاة والسلام په ټول ژوند می تر دغه سخت مسواک وهل نه ولیدلی. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه هم اجازه وغوښته او لاړی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیل عائشه رضی الله تعالی عنها بل څوک نه ورسره چې بیا پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درد زیاتې دی. د سر او تندي مبارکه څخه د درد د شدت په سبب خولې راتویېدې. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې خولې بهېدلې چې هیڅ وخت مې دونه ډېرې خولې نه دي لیدلې. وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم و مخته د اوبو یو لوښی پروت و، په هغه اوبو به یې لاس لنداوه او پر مخ به یې تېراوه او ویل به لا اله الا الله ان للموت لسکرات، یعنی مرگ سختی او تکالیف لري. ورونو که مرگ پر چا رحم کولای پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به دغه دردونه او تکلیفونه نه تیرېدلای. مرگ رحم نه لري او نه د هغه څخه تېښته او چارسته. الله جل جلاله د سورة الزمر په 10 نمبر آیات کې فرمایي انک میت و انهم میتون، یعنی بشک چې ته هم ری او دی هم مړ کیږي. بیل الله جل جلاله څخه بل هیڅوک نه پاتې کیږي. نو مرګ نه پر چا رحم لري او نه څوک ځنې خلاصېدلی سي. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ټول بشریت مکرم ترین سرور کائنات د مرګ او زکندن تکالیف حس کړه. الله جل جلاله دې پر موږ او تاسو د مرګ پر وخت رحمت، کرم او احسان وکي. ان للموت لسکرات. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسواک وهلو څخه فارغ سو، لاس یا ګوته د اسمان و طرف ته پورته کړه او سترګې هم د خونې د چت و طرف ته نیولې وې او مبارک شونډان یې ښورېده. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي ما غوږ ورته ونیوی چې دی علیه الصلاة والسلام څه وایي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر لي وارحمني والحقني برفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. دا لکه بیا چې د آخري وار د پاره وحي ورته راغلی چې ابدي ژوند غواړي او که د الله جل جلاله ملاقات اختیاروي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه جمله په تکرار سره ویل بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. د الله جل جلاله ملاقات اختیاراوه. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه جمله په تکرار سره ویل چې لاس یې راکښته سو
او مبارک سر یې زما پر اوږه راولوېدی. صلوات الله علیه وسلامه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رفیق اعلی سره ملاقسو. انا لله وانا الیه راجعون. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دار الفنا څخه و دار البقاء او دار القرار ته رحلت وکړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سترګې لوړې د اسمان و طرف ته پاتې وې. دا د هجرت د 11 کال د ربیع الاول د میاشتې 12 او د دوشنبه ورځ وه. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمر 3 کاله او 4 ورځې پوره سوې. ورونو، د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ځای په بیانولو سره موږ ته د کون او وجود هغه لوی حقیقت او واقعیت را معلومیږي. هغه حقیقت چې د هغه په مقابل کې د جبابره جبروت، د ملحدینو عناد، د طاغیانو او باغیانو سرکشي ماتیږي. دا هغه حقیقت دی چې د کون او وجود ټول سرکشه موجونه او صفه د انتها او فنا په پرده ور پټوي. دا هغه حقیقت دی چې د سرکشه بشر ژوند که خوش وي که ناخوش د قهار السماوات والارض و بندګۍ او عبودیت ور اړوي. دا داسې یو حقیقت دی چې فرمان بردار او نافرمانه، رئیسان او هغه د خدای دعوه کوونکي، رسولان او انبیاء، اغنیا او فقیران، د علم او اختراع خاوندان او ناپوهان ټول ورته تسلیم دي. دا داسې یو حقیقت دی چې په ټوله زمانه او هر ځای کې د هر اوریدونکو په غوږ کې او د هر عاقل په دماغ کې دا اعلان کوي چې بیله و الله څخه د بل چا د پاره الوهیت او بقا نسته، او بیله هغه ذات څخه چې یوازې دی جل جلاله پاتې کېدونکی دی، بل چا لره حاکمیت نسته. الله جل جلاله هغه ذات دی چې امر یې نه ګرځول کیږي، او د جل جلاله د اوامرو د پاره حد او اندازه نسته. نه څوک د جل جلاله د حکم څخه وتلای سي او نه منع کولای سي. کم حقیقت به د مرګ تر هغه ترخه حقیقت واضح او صریح وي چې الله جل جلاله په هغه سره د ټوله دنیا اوسیدونکو د وجود د شروع څخه بیا د قیامت تر ورځې مقهوره کړی دي. د دې دنیا پر پله او په کوڅه کې ډېر داسې کسان تیر شوي دي چې په خپل ناچیزه قدرت یا موقتی حاکمیت یا په یو څه علم یا په یو اختراع سره مغروره و، مګر ډېر ژر دغه د مرګ لوی حقیقت د غفلت د خوب څخه راویښ کړ او د قیوم السماوات والارض مالک الملک الله جل جلاله په حضور کې د ذلیله او ضعیفه بندگانو په شکل سره ودرول. کل نفس ذائقه الموت، هر نفس د مرګ سکون کې دی. دا داسې یو عامه جمله ده چې هیڅ خاصوالی پکښې نشته. دا داسې شامله جمله ده چې په ټوله دنیا کې هیڅوک د هغه د پاره حد او اندازه نشي ښوولای. د نوو علومو دعوه کوونکي دي راسي، د نوي طب پوهان دي سره راټول سي، د فضا مسخره کوونکي دي سره جمع سي. خپل ټوله پوهي او طاقت، مختلف امکانیات او وسایل دي سره یو ځای کې، خپل ټوله مصنوعي سپوږمۍ دي په کار واچوي. خو د یو چا څخه دي دغه د مرګ حقیقت چې دوی یې ذلیله کړي او مقهوره کړي دي استکی. په دغه ټولو سره دي کومک وغواړي. خو دغه الهي تحدي څخه چې فرمایي کل نفس ذائقه الموت یو جز دی باطل کی. په خپل ټولو علومو او امکانیاتو سره دي فقط یو انسان د مرګ څخه راوګرځوي. کې دا کار وکي بیا نو د دوی حق دی چې دغه طغیان او جبروت د خدای دعوی او د نعمت کفران وکي. کدا کار نسی کولای نو د هغه قبر په تنګیو
او تاریکیو کې فکر وکړي چې دوی د هغه په نس کې غائبېږي. هغه خاورې دي ور په یاد کې چې دوی تر هغه لاندې ایښول کېږي، او هغه د روح قبضېده دي ور په یاد کې چې دوی ځان نسي ځینې خلاصولی. هو الله جل جلاله ته دا آسانه وه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درجه د مرګ او د هغه د دردو تر سویه او مستوا لوړه کړي. مګر د الهي حکمت دا خوښه وه چې د الله جل جلاله په امر دغه د مرګ ترخه کاسه د خپلو سختیو او دردو سره عامه کړي. هر څوک او هر څونه چې د الله جل جلاله په حضور درجه هم لوړه وي د هغه څکه وکړي. دا د دې دپاره چې ټول موجود انسانان د توحید او الهي وحدانیت په حقیقت کې ژوند وکړي او ټوله په دې سره اقرار وکړي چې بقا یوازې او یوازې الله جل جلاله لره ده، او ټوله باید په دې پوره پوسي چې هر هغه څوک چې په مځکه او اسمانو کې دي هغه ټول د الله جل جلاله عباد، بندگان او مخلوق دي. هیڅوک نسی کولای چې خپل ځان د الله جل جلاله د بندګۍ څخه خلاص او د بندګۍ تر سویه لوړ کړي. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل رب په فرمان برداري کې ژوند وکړي او بیا د خپل رب قضا ورته راغله او دغه حقیقت سکرات او دردونه یې وڅکل، نو هیچاته دا نشایي چې مرګ او د هغه دردونه هیر کړي. یوازې دا نه چې هیر یې نه کړي بلکې په کثرت او همیشه باید مرګ او د هغه دردونه ور په یاد کړي. الله جل جلاله فرمایي کل من علیها فان، ټول هغه څوک چې پر دې مځکه دي هغه ټول فانی کېدونکي دي. او بیا الله جل جلاله فرمایي انک میت و انهم میتون، بشک چې ته هم مړ کېدونکی یې او بشک دوی هم مړ کېدونکي دي. او بیا رب عز وجل فرمایي کل نفس ذائقة الموت، هر ژوندی نفس د مرګ څکونکی دی. نو موږ ته د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ځای په ویلو او اوریدلو سره دوه حقیقت را معلوم سو چې دغه دوه حقیقت یوازې د ایمان اساس او ریشه نه بلکې د کون حقیقت هم دغه دوه شی دي چې یو یې د الله جل جلاله وحدانیت دی او بل د ټول کون او کائناتو عبودیت او بندګی ده. اوس به بیرته هغه خپل قصې ته ولاړ سم. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي ما زما د ناپوهۍ په سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سر چې زما پر ځګر پروت و پر بالښت کښېښاوه او ما په چغو نارو او د ځان په وهلو شروع وکړه. که څه هم چغې او د ځان وهل حرام دي خو ما پر دغه لوی غم او مصیبت صبر نسوای کولای. هر څه راڅخه هیر او راڅخه ورک و. ورونو کم غم او مصیبت به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر وفات لوی او عظیم وي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وفات آسمانی او الهی وحی قطع شوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر رحلت د مځکې او آسمان هغه تعلق چې د اقرا د نزول په ورځ په غار حرا کې راغلی وو قطع شو. که یو چاته غم او مصیبت پیښ شي هغه د اسلام او مسلمانانو غم او مصیبت دی ور په یاد کې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر رحلت ورته پیښ وو. د آسمان د خبر او وحی قطع کېده دي ور په یاد کې. تر دې بلوي غم چی شوی څنګه او چیرې بوي. کم وخت چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها جړل ازواج مطهرات او نور ښځې هم راټول سوې. هغه هم چغې ناره او ژړاوي شروع کړې.
حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها بویل یا ابتاه اجاب ربا دعاه یا ابتاه من جنة الفردوس مأواه یا ابتاه الى جبريل ننعاه. دغه د شذو اوازونه د باندې مسجد ته ورسېده او خلق سره راټول شو. په خلقو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت خبر نشریدي، څوک یې مني او څوک یې نه مني. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ خبر سو او خلقو ته دغه دردناک خبر وایه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت وکړي. ټول خلق په غم او پریشانی سره داسې جاړي چې چا مثل ندی لیدلی. ځینې خلق په ګوشه ځای پسې ګرځي چې هلته کښیني او په زوره زوره وژاړي. څوک په مسجد کې ناست دي او ژاړي. خلق په دغه غمجن حال کې دي چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته خبر ورسېدی او په تلوار راغلی. اجازه یې وغوښته او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کور ته ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې پر دغه حال ولیدی او ویل مړ نه دی بلکې بېهوشه دی، لکه څرنګه چې موسی علیه السلام هغه وخت بېهوشه سو چې د الله جل جلاله تجلا پر هغه غره ښکاره سوه او بیا بیرته پر هوش راغلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور څخه راووتی او په داسې حال کې مسجد ته ورغلی چې عقل او حواس یې بایللي وو. منبر ته وختي، د خلقو په تهدید او بیرولو یې شروع وکړه. ویل ځینې منافقین دا ګمان کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات سو. حال دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه دی وفات شوی بلکې خپل رب ته ولاړی، لکه موسی ابن عمران چې تللی وو او 40 شپې د خپل قوم څخه غائب وو او پس له هغه څخه خپل قوم ته راغلی چې هغه به ویل چې موسی علیه السلام وفات شوی دی. په والله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم براسي او د هغه کسانو پښې او لاسونه بور پریږي چې وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات سو. نو که چا وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات سو غاړې به ور پریکم او هغه سړی منافق دی، بلکې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بهوشه شوی دی او د خپل رب ملاقات ته تللی دی. هغه کسان چې هغه هم دغه مصیبت څخه انکار کوي پر راټول دي او دغه د رضی الله تعالی عنہ خبري ورته ایدوي. خلق و دوه ډلو ته ویشل شوی دي، څوک دغه لوی مصیبت خبر مني او څوک یې نه مني. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اجازه صنح تتللی وو نفر ولېږل سو. هغه هم په ډېر تلوار پر یو غاتر سپور راغلی او مسجد ته ورننوتی. خلق یې ولید چې هر طرف ته سره پاشلی دي او ژاړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په لوړ आवाज خبري کوي او خلق په داسې حال کې دي چې نه پوهیږي چې څه پېښه ده. آیا واقعا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات شوی دی؟ آیا واقعا وحی قطع شوی؟ آیا د مسلمانانو د خپل حبیب او محبوب سره دغه آخري ملاقات وو؟ ټول خلق په غم او پریشانی کې دي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ و دغه خلقو او دغه د دوی پریشان حال ته نسو متوجه او فورا د خپل لور حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وکور ته ورغلی. ویل د چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر بستر پروت دی او مخ یې پټ دی. مستقیما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته ورغلی او مخ یې ورلسکی. پوسو چې سردار کونین رحمت للعالمین د الله او بندگانو په مابین کې واسطه د دې دنیا څخه رحلت کړی دی. نو یې
د دوو سترګو په مابین کې مچ کړي او ویې ویل طبت حیا ومیتا یا رسول الله، او ویل زما مور او پلار دې تر تا قربان وي یا رسول الله. هغه مرګ چې الله جل جلاله تا ته لیکلی وو د هغه څخه دې وکړه او پس له دغه څخه بیا همیشه ژوندی یې. بیا یې د دوهم وار دپاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوو سترګو په مابین کې مچ کړي او مخ یې ورپټ کړي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مسجد او خلقو ته راووتی، د منبر و طرف ته ورغلی. عمر رضی الله تعالی عنه پر منبر ولاړ دی او په لوړ आवाज خبرې کوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل على رسلك يا عمر. عمر رضی الله تعالی عنه خپل خبرو ته دوام ورکړی دی او در رضی الله تعالی عنه ته جواب ورنکړي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیا ورته وویل على رسلك يا عمر. عمر رضی الله تعالی عنه د هغه لوی او شدید مصیبت په سبب په ځان نه پوهیږي، نه څه ویني نه څه اوري. بیا یې هم در رضی الله تعالی عنه ته جواب ورنکړي. دلته نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خبرو شروع وکړه او خلق پر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راټول شو. ابو بکر رضی الله تعالی عنه پس له حمد او ثنا، پس له درود پر خیر البشر صلی الله علیه و آله وسلم وویل ای خلقو، کچا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم عبادت کاوه د هغه معبود وفات سو، او کچا د الله جل جلاله عبادت کاوه الله حی دی لا يموت، بقا یوازي او یوازي الله جل جلاله لرده. او بیا د سورة آل عمران 143 نمبر آیات تلاوت کی چې الله جل جلاله فرمایي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مگر د الله جل جلاله یو رسول دی. په تحقیق تر د مخه ډیر رسولان تیر سوي دي. آیا که محمد صلی الله علیه و آله وسلم وفات سي یا شهید کړه سي نو بیرته به تاسي وخپل کفر ته ورګرځي، او هر څوک چې بیرته وخپل کفر ته وروګرځي نو الله جل جلاله ته د هیڅ شتاوان و نه رسوي، او قریب ده چې الله جل جلاله به و شکر کوونکو ته د خیر بدله او جزا ورکي. عمر رضی الله تعالی عنه ولاړو، کوم وخت چې دغه آیات شریفه واورېدي ځنګنونه کڅوه او پر شو ولوېدي. اول هذه فی کتاب الله، آیا دغه آیات په قرآن مجید کې دي؟ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قرآن مجید په یاد وو، مگر د ډېر غم ځینې هیر وو. اول هذه فی کتاب الله. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي په والله تر دغه وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه آیات تلاوتاوه لکه خلق چې په دې نو خبر چې الله جل جلاله دغه آیات نازل کړی دي، لکه خلق چې د درغ دی الله تعالی عنه څخه زده کوي، او د خلق څخه چې هر چا واورېدي هغه وایي. سعید ابن المسیب رضی الله تعالی عنه وایي چې عمر رضی الله تعالی عنه به ویل په والله کوم وخت چې ما دغه آیات د ابو بکر رضی الله تعالی عنه څخه واورېدي ولوېدم، زما پښو زه نسوای تکیه کولای او پوسوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات سو. نو عمر رضی الله تعالی عنه وخلق ته مخور واړاوه. اول ای خلقو، هو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات سو،
او غواړي چې د مسجد څخه ووځي. مګر حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پسې ورغږ کړه: یا عمر، رسالت یعنی ته پوهېږې چې زموږ په غاړه کې د رسالت امانت راولوېدی. ورونو، پر خلقو دغه حال ډیر سخت وو. هر چیرې او هر ځای ژړاوې شروع دي، هر یو جلا جلا ژاړي. ځینې صحابه کرام وایي چې په داسې ګوښه ځای پسې به ګرځېدو چې هلته کښېنم او څوک مې نه ویني، چې د خپل حبیب سید الکونین رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر فراق او جدایی په لوړ آواز فارغه او بیغمه زړه وژاړم. علي، زبیر، طلحه رضی الله تعالی عنهم اجمعین د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها په کور کې سره یو ځای سوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازنی او ګرانی لور ته په دغه لوی مصیبت او عظیم درد کې د زړه ډاډ او دلاساینه ورکړي. په مدینه منوره کې غم او مصیبت عام دي. ټول خلق که نر دي که ښځې، که لویان دي که کوچنیان، ټول ژاړي، ټوله مدینه ژاړي. خپل ګران محبوب او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځینې جلاسو، خاصتا د اصحاب کرامو مشران نه پوهیږي چې څه وکړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت خبر په ټوله مدینه منوره کې نشر دی او ټوله په داسې غم اخته دي چې څوک په ځان نه پوهیږي. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حصه به ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أخي الكريم، ګرانه اورورا، إن الدنيا ساعة بين ساعتين. دنیا د 2 ساعتونو ترمنځ یو ساعت دی. ساعة ماضية یو تیر سوی ساعت دی، وساعة آتية او بل ساعت یې راتلونکی دی. وساعة أنت فيها، او دریم هغه ساعت دی چې ته پکښې قرار لري. تعلیم الاسلام رادیو.